اوس راځو خپل پریکټیکل سایت لا او ګریډ چې موږ تیر ویډیو کې لږ سټډي کو او کم چې ډیر کنفیوزینګ غونډه کې کې دي چې څه کسان ته او شکی پکې وي څه کوېسچنز نو هغه به موږ په دې کې اوس کلیر کو او دا کوم ډیزاین چې دی په ګریډ کې تیار کو هډر موږ تیار کړی دا ټیکسټ لیکلی اوس پسې د ګریډ HTML سټرکچر تیارو چې د HTML سټرکچر به څنګه راځي دی مین ته به زه کلاس اپلای کوم او دا د all recipes I think دغه کلاس دی all recipes کلاس په دلته اپلای کوم او دلته کې به زه واخلم grid container یو سیکشن به واخلم ټیک شو او دې سیکشن نه به زه کلاس ورکم grid container بالکل دغه کلاس دی grid container کلاس پورته اپلای کوم او container کلاس پورته هم اپلای کوم container هغه کلاس دی کوم چې به زمونږ هغه ټیکسټ چې دی سیډ نه ریپ کی او دغه کې ایډ کی نو grid container کلاس شو اوس په دې کې دنه چې کوم ډیو ایډ کوم هغه به از ا grid element هغه به grid item کنسیډر کیږي نو زه پکې item ایډ کوم ډیو واغستو او دې له به زه کلاس پول ورکم grid item 1 I think ما دغه کلاس ورکړی grid item 1 بالکل grid item 1 په دې کې به item 1 راشي یا به دا ځای کې به زه راولم grid item 2 grid item 3 grid item 4 grid item 5 grid item 6 I think دلته کې 7 items ما مختلف ایډ کړي او بالکل grid item 7 ٹھیک شو 7 items ما ایډ کړل grid ته او په دې کې به زه اوس دلته کې ولیکم چې item 1 item 1 item 2 item 3 په دې ټول کې به دلته ټیکسټ ولیکم په دې ټول کې ما ټیکسټ ولیکو کرسپونډینګ هر یو دغه ته چې پته راته لګي که دې زه اوس وګورم نو سمپل شو کېږي ټیکسټ په یو ډیو کې ایز نارمل اوس به زه راشم او all recipes کلاس کې چې کوم grid container دی دې به زه ډسپلی grid کوم ټیک شوه دلته کې به زه ولیکم چې grid دې ځای نه زما grid دغه سټایل سټارټ شو او زه به all recipes کلاس کې چې کوم grid container دی هغې ته به زه پراپرټي اپلای کوم ډسپلی grid یو grid دی یو inline grid دی ما ورته پراپرټي اپلای کړه grid هیڅ فرق په پرې نه وته ټیک شو بل مونږ هلته کې W3 schools کماله کلوز کړی نه ما وی چې مونږ به دا کوو په دې طریقه کم یو و زه هغه یو ما کلوز کړی دی چې هر یو آیټم چې دی هر یو ډیو دې له به اول مونږ نوم ورکو اول به له مونږ نوم ورکو لکه فرض کړه دلته کې ما دغه کړی دی grid item 1 ټیک شو grid item 1 له به زه نوم ورکم ما چې دلته کې کم نومونه ورکړي سیم هغه شان به ورکم ما په grid څه پریکټس دلته کې کړی دی تاسو سره چې مې کوم فایل درکړی که نه نو څه پراپرټیز د grid ما کمنټ کړي دي لکه هغه دلته کې کتی هم شئ پراپرټي بیا یې آنلاین ټرای کولی هم شئ یا بل فایل کې کولی هم شئ نو ما کمنټ کړی دې نه مې لر کړي نه دي ټیک شو grid item 1 item 1 چې کوم دی که زه دلته وګورم خپل اکچوال سایټ چې دا دغه شان دی چې دوی څنګه نومونه ورکړي دي په دې طریقه باندې به دا زه کوم ټیک شو بس څه شو سایټ دا دی item 1 چې دی دا دی دا کوم سایډ بار چې دی دا item 1 دی او دلته کې ما هم دې له نوم ورکړی دی 1 of 3 image 1 سایډ بار سوري item 1 چې دی هغه سایډ بار دی ټیک شو نو دلته کې به هم item 1 نه زه نوم ورکم دغه شانتې دی grid area property به زه ولیکم ټیک شو او دې له به زه نوم ورکم سایډ بار دا زما شو سایډ بار د سایټ ټیک شو بیا grid item 2 item 2
دی ګریډ ایریا له به زه نوم ورکړم ایریا له ما اوس دا چې دا آیټم 2 دی دا آیټم 3 دی دا آیټم 4 دی دا آیټم 4 دی یا دا ایمیج چې دا آیټم 5 دی دا ټیکس بیا آیټم 6 دی او دا چې دا بیا آیټم 7 دی نو 1 2 3 4 5 6 او 7 ټیک شو نو ما اول دا سوچ کړو چې دا به زه ایمیجز راولم ټیک شو نو ایمیجز لمانه دی مطابق دا نوم ورکړی که تاسو نوم ورکړئ تاسو دا کنفیوزنګ ښکاري بل نوم ورکولی شي نو دی 2 ایریا لما ورکړی دی 1 of 3 ایمیج لکه فرض که دلته 3 ایمیج شي که نه نو په 3 ایمیجو کې یو ایمیج 1 of 3 نوم ورله ما دی په بیس ورکړی نور تاسو دې هر څه نوم ورکولی شئ نوم ورکړی 1 of 3 ایمیج او بیا یو ایمیج 1 ایمیج 2 ایمیج 3 نو دغه شانتې دا نیمز به سیم زه دلته کې هم ورکړم نو وش چې 1 of 3 ایمیج دا ایمیج 1 شو ټیک شو مطلب دا ایریا 1 شو بیا ګریډ آیټم 2 وشو ګریډ آیټم 3 چې دی دې له به زه ګریډ ایریا نوم ورکړم 1 of 3 ایمیج 2 ټیک شو دغه نوم شو بیا ګریډ آیټم 4 چې دی دې له به زه ګریډ ایریا ورکړم 1 of 3 ایمیج 3 ټیک شو دا ول ما وی کنه چې دی بیسس ورکړو چې ما دلته به 3 ایمیج راځي نو ایمیج 1 ایمیج 2 ایمیج 3 خو لکه دا اوس ما دې کنسیډر کړ چې ایریا 1 ایریا 2 ایریا 3 کنه ټیکسټ مې پکې بیا ولیکو وروسته نو وشو اولنۍ ایریا له ما نوم ورکو ما په دلته لاس سټایلز نه دي کړي ګوره دا داسې راغلو ټیک شو ما په لاس سټایل نه دي کړي ایریا 1 2 3 4 اوس 5 نمبر دی او 6 نمبر نو 5 او 6 نه ما څنګه نومونه ورکړي دي دا دی 5 1 of 2 1 او 1 of 2 2 1 of 2 مطلب دا چې فرض که دا یو ایریا شو ټیک شو ما دا په منځ باندې تقسیم شو نو په دوو کې یوه ایریا د ده شو او یوه ایریا د ده شو نو 1 of 2 1 او 1 of 2 2 موله ما په دې نوم ورکړي دي نو دلته به راشم سایډ بار له مې نوم ورکړو سایډ بار ګریډ آیټم 2 له مې ورکړو 1 of 3 ایمیج 1 1 of 3 ایمیج 2 1 of 3 ایمیج 3 دې ځای پورې کور شو دا سایډ بار دا او دا اوس دا ایریا ده ټیک شو د دې د ګریډ ورپسې دی ګریډ آیټم 5 ټیک شو دې له به زه ګریډ ایریا نوم ورکړم 1 of 2 1 اولنۍ ایریا ټیک شو او ګریډ آیټم 6 دې له به زه ګریډ ایریا ورکړم 1 of دا سپیلنګ ما غلط کړی دا او کیپیټل دی بالکل او کیپیټل دی دا او هم کیپیټل دی 1 of 2 کې دا سیکنډ ایریا شو ټیک ده او بیا پسې ورپسې دغه پاتې شو ګریډ آیټم 7 نغې ګریډ ایریا چې ده هغه زما خیال نوم ورکړی فول بینر او که دا زه وګورم د فول ایریا نیولې او پوره بینر ایریا د نیولې ټیک شوه نو دې نه ما ایریا نومونه ورکړو دا ټول اوس دلته کې راغلو دې سینټر ته یو ځای ته ارینج شو یو ځای ته ولې ارینج شو چې په دې باندې ما څه پراپرټیز نه دی اپلای کړي ټیک شوه نو اوس که زه داسې کار وکړم په دې ټول سټایل اپلای کړم چې بیک ګراوند کلر ټیک شوه یو ته اپلای کړم چې ریډ بل ته به اپلای کړم ایکوا بل ته به بلو اپلای کوم بل ته به براون اپلای کوم بل ته به کې پینک اپلای کوم او دیو ته به کې بلیک اپلای کوم ټیک شو ټول ته ما بیک ګراوند کلر اپلای کړو دا بلیک په لري کو
ضبط صحیح دی ټیک ده او اوس په داسې کار وکړو چې دې سټایلینګ وکړو سټایلینګ دپاره به ورته دا پراپرټي ولیکو اوس ډسپلی ګریډ مونږ کړی ټیک شوه ګریډ کالم ټمپلیټ یو ګریډ کالم ټمپلیټ په خپل مونږ ارینج کړو چې ټمپلیټ په څنګه راځي او بیا ګریډ ټمپلیټ ایریاز دا پراپرټي باندې به ارینج کوم نو که دلته کې وګورو څنګه ویجولي دلته کې څنګه شو کېږي ګوره دلته کې اولنۍ ایریا یوه دا شو یوه دا شوه دا دوه نیولې دي سایډ بار ټیک شوه او که دلته کې زه په خپل سایټ کې وګورم اوریجنل دا دوه ایریا چې دا نیولې د سایډ بار بیا د هغې سره دا چې دی که نه یو ایمیج نیولې دونه ایریا یې په ورپسې دا بل ایمیج نیولې دویم او بیا دریم بیا که دې ته وګورو فول بینر داسې لاندې یو فول ټول لاین کې ما لیکلی فول بینر فول بینر فول بینر نو دلته کې یو فول بینر راغلی دغه شانتي راځي چې دې له سټایلینګ وکړو کم پراپرټي دا ګریډ ټمپلیټ ایریاز دلته کې ډسپلی ګریډ مو ولیکله دلته کې ولیکم چې ګریډ ټمپلیټ ایریاز ګریډ ټمپلیټ رو ګریډ ټمپلیټ کالم اپلای کولی شئ او چې دواړه په جمع اپلای کړئ ایریا چې کوم ده دا به زه دې ایریا زه سپیسیفای کوم چې ګریډ ټمپلیټ ایریا به څنګه راځي ټیک شوه دې به زه واخلم داسې سنګل کوټس کې به زه اول ویم چې زه سایډ بار پریزنټ کوم د دې مطابق یې اول به سایډ بار راشي ټیک ده سایډ بار راغی دا کوډ وګورم زه اولنی سایډ بار راغلی بیا پسې دا دویم کالم راغلی آیټم 2 نو آیټم 2 له ما دلته کې کلاس ورکړی 1 of 3 image 1 ټیک شوه سایډ بار راغی بیا پسې 1 of 3 image 1 ایریا راغی بیا پسې دویم ایمیج دا دویم ایریا راغله بیا پسې دریم ایریا راغله ټیک شوه ګوره آیټم 1 دا دی سایډ بار چې کوم دی هغه دلته راغی بیا پسې دا ایمیج ایریا راغله بیا پسې دا ایمیج ایریا راغله او بیا پسې دا ایمیج دونه ما ارینج کړل دا نور مې نه دي ارینج کړي نو دا ټول رالو په یو لاین کې ټیک شوه اوس پسې ورځو سیکنډ لاین ته زم چې په سیکنډ لاین کې اولنۍ ایریا چې ده دا دې هم سایډ بار ونیسي ګوره که زه دلته وګورم دا اولنۍ ایریا چې ده کنټرول داسې وایي دا دی پوره ګریډ ټیک شوه داسې ښکته هم ورتلی دی دا پکې دی اولنۍ رو دونه ده ټیک شوه دونه نو په دې کې اولنۍ ایریا چې ده دا موږ وی سایډ بار دی ونیسي بیا دا یو ایمیج له ورکړه ایمیج 1 دا بیا ایمیج 2 له ورکړه او دا ایریا چې دا راغله د ایمیج 3 بیا پسې اوس ورپسې زه ځم او دا سیکنډ رو ډیزاین کوم نو سیکنډ رو زه څنګه ډیزاین کوم زه ویم چې په دې کې دې هم دا ایریا راشي د دې سایډ بار ټیک شوه بیا دوه ایریا به ورپسې راشي ټیک شو نورې یو به د دې راځي یو به د دې راځي نو که داسې داسې کوم نو ټمپلیټ چې دی دقه به زه کانټینیو ساتم دا به داسې ټیک شوه نو زه یم چې دا ایریا به هم د داسې دا ایریا هم اوس لږ کنفیوزینګ دی رور والا راځو دا به اوس برابر شي ټیک شوه څه داسې غونډه کړو دې کې هم دا اولنۍ ایریا چې دا د سایډ بار ده ټیک شوه نو دلته کې هم ما اول ولیکو سایډ بار ټیک شوه بیا ورپسې سره راځي بله ایریا دویمه بیا ورپسې راځي 1 of 2 کومه ایریا چې 1 of 3 خو شو 1 of 2 1 ایریا چې د دې راشي ټیک شوه او بیا 1 of 2 دوه راغلی اوس یو پرابلم دلته کې دا وشو بره ګورئ بره څو آیټم دي یو دوه درې او څلور دلته کې بره ما څلور آیټم لیکلي او لاندې مې څه ولیکل یو دوه درې نو دا ترتیب به نه ورانو چې بره څلور آیټم نو لاندې به هم په سجوړ باندې څلور آیټم راولو نو که څلور آیټم فرض کړه دې څلورم آیټم دې سره موږ نه راولو نو دې ته موږ داسې لیکلی شو اوس هم دا څلور آیټم شو ګورئ اوس دې ویجول ته وګورئ دا ایریا چې سایډ بار به راشي دې طرف ته
بیا به یو رو کې دا آیټم ارینج شي ټیک شو بیا په بل رو کې دوه حصې به دی ونیسي او یو حصه به دا 1 of 2 ایریا ونیسي نو که زه اوس ډسپلی کوم نو دی څه داسې غونته شو شوی دا آیټم 1 دی آیټم 1 له ما بیکګراوند کلر ورکړی که نه دې له بیکګراوند کلر ورکړو چې پته یې لګي چې دی څونه ایریا نیسي ټیک شوه دله ما دا کلر به لږ چینج کړو داسې به یې کړو نه دوه ایریا دوه نه بیا یوه ده ونیوه یوه ده ونیوله یوه ده او بیا دا بله ایریا دې څه راغله دا به اوس برابر کړو داسې به راشي بیا دا بینر چې دی زم چې ورپسې لاین کې دی راشي فول بینر ټیک شوه نو دلته کې به زه ولیکم فول BANNER فول بینر چې دی دا آیټم 7 ته ما لیکلی ټیک شوه دې ته ما ولیکو فول بینر خو یو مې ولیکو نو هغه ټول سټایل د دې سره خراب شو نو ما وی که نه چې دلته کې څلور دي نو دلته کې به هم په دې لاین کې څلور ساتو موږ چې اولنۍ ایریا چې ده دا دوی فول بینر ونیسي دویمۍ دوی هم فول بینر ونیسي درېیمۍ هم او څلورمۍ هم نو که دی زه اوس لږ داسې کړم اوس ګوره دا دوه ایریا سایډ بار ونیولی بیا پسې یوه دا ایمیج ونیوله بیا دلته کې یو ایریا ده ونیوله او بیا لاندې چې دا فول بینر نو که تاسو ویډیو پاس کوئ دې سټرکچر ته لږ ساعت له وګورئ ټیک شوه او بیا دې سټرکچر ته وګورئ او که دې زه راولمه مینیمایز یې کړم د کوټې دې سټرکچر ته وګورئ او دې سټرکچر ته نو تاسو ته بالکل واضح پته ولګي چې په کم ارینجمنټ باندې ویجولي چې دلته کې ګورئ څنګه ارینج شوی دی هغه شانتې ارینجمنټ دلته کې هم شوی ټیک ده اوس یو پرابلم دلته کې دا دی که دې یو کوډ ته وګورئ نو دا بالکل په منځ باندې دوه حصې شوی دی او دا یو چې دی دا دوه حصې نه دی دا به زه اوس دوه حصې کوم څنګه زه به داسې کار وکړم چې دې له ما دوه حصې ورکړې ټیک شوه یو مې دا کو یو مې دا کو نو سیم چې دی دا یو به هم زه دوه حصې کړم یا خو په کار دا چې دا پسې یوه حصه کړم نو یوه حصه کولی خو نه شم خو زه به پسې سیوا کړم دا یو چې دی دا پسې سیکنډ ټایم هم کړم نو که زه سیو کړم زما ډیزاین به وران شي ډیزاین ولې وران شو دلته کې څو راغلو 1 2 3 4 5 په دې یو کې پنځه راغلو په دې نورو کې څلور دي نو په دې نورو کې به هم پنځه کړم ټیک شوه اوس به زه نه دا سیوای سپیس ختم کړم دا خو ما صرف د دې دپاره پکې ورکړم چې لکه پته لګي تاسو ته چې څنګه ویجولي یو شي ښکاري هغه شانتې به بیا په دقې ګریډ کې هم شو کېږي نو دلته کې پنځه مې دلته کې کړو ټیک نو 1 2 3 4 په دې کې هم څلور دي په دې کې به هم زه پنځه کړم چې پنځه کوم دا 1 of 2 ایریا چې ده ایریا 1 دې به زه کاپي کړم یو پیره دې به زه پیسټ کړم بس ګوره پنځه شو ټیک شوه صحیح اوس پکې مې یو پرابلم راغی پرابلم دا راغی چې دا آیټم 2 چې ده د ایریا سیوا ونیو دا آیټم 3 او آیټم 4 ایریا چې دا کمه ده نو دې پرابلم سالو کولو لپاره به زه اوس بیا چل کوم دا آیټم 2 او آیټم 3 به هم یو پیر ډوپلیکیټ کړم ټیک ده چې دې هغه مرضی ونیسي آیټم 2 او آیټم 3 مې هم یو پیر ډوپلیکیټ کړل نو اوس چل وشو بیا سټرکچر ران شو ها په دې کې څو کالم رالو بای ډیفالت 7 1 2 3 4 کدا شمار کې 7 کالم دي دلته کې زه کوم
ټمپلیټ ډیزاین کوم که فرض کړئ ته چې اورنی دغه دی راشي 100 پکسلز بیا دی راشي 200 پکسلز دلته کې ما دوه سپیسیفای کړل ټیک شو نو اولنی د څونه راغی سپیس 100 پکسلز راغی دویمي ته بیا د هغې مطابق راځي ټیک شو نو د دې سپیسیفای کولو مونږ فریکشن یونټ ویلو په فریکشن کې ورته مونږ سپیسیفای کړو مونږ وایو چې اولنی د 1 فریکشن راشي ایریا ټیک ده اولنی ایریا دی راغله 1 فریکشن دویم ایریا دی راشي 2 فریکشن دریم دی هم راشي 2 فریکشن او بل دی هم راشي 2 فریکشن څو شو 1 2 3 4 2 فریکشن 15 2 فریکشن شپږ اوه نو دې کې اوس دا یو ایریا چېرې راله دونه کمه او که تاسو دې کوډ ته هم ګورئ نو موږ دې سایډ بار له چې د ایریا کمه ورکړي نو ځکه مې دې له 1 فریکشن ورکړه او د دې حساب باندې مې بیا دې نورو له چې دی دې له مې 1 فریکشن ورکړه او دې نورو له مې بیا 2 فریکشن ورکړه ځکه چې دلته کې دې له هم ما ایریا کمه ورکړې ده او آی تھنک چې دا ساري 1 فریکشن ما ټول له ورکړي ځکه چې بیا به کالمز کې ورته ما سیوا کړي که نه زم چې 1 فریکشن والا څونه جوړ کړه 7 نو یا شو 1 2 3 څلور پنځه شپږ اووه 1 2 3 4 5 6 7 کالم جوړ کړه 1 فریکشن والا نو 1 فریکشن د یو کالم سپیس شو ایریا او بیا د دې مطابق دې ته اوس 2 فریکشن رالو 2 فریکشن ورته څنګه رالو ځکه چې یو فریکشن دا شو او یو فریکشن دا شو دا اولنی فریکشن چې د یو سایډ بار شو بیا 2 فریکشن د دې دوه شو نو د هغې مطابق هغه لیاوټ هغه شانتې راغی ټیک ده اوس په دې کې ګران کار و دا ټمپلیټ دغه شان تیارول ټمپلیټ تیار شو اوس په دې کې دا آیټمز لیکل چې دا اسان کار دی دا بیا پسې وکړو په نیکسټ ویډیو کې دا شته ډېره زیاته اوږده شوه